بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ وای. راځو نن ورځ په همدې ویډیو کې د فیسبوک د ګروپ په مورد خبرې کوو چې آیا څنګه کولی شو د فیسبوک یو پروفیشنل ګروپ جوړ کړو. نو د ګروپ جوړول په همدې ویډیو کې د مهرباني وکړئ همدا ویډیو تر پایه را سره وګورئ. خو یادونه کوم که مو چیرته زما یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او له هغې وروسته زنګ نشان باندې هم کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ تر څو هره نوې ښایسته او جالبه ویډیو چې زه یوټیوب ته پورته کوم تاسو ته لومړی نوټیفیکیشن یا خبر درکړي. نو ګروپ جوړول په دې ډول دی. راځو فیسبوک باندې کلیک کول، هغې وروسته دلته راځو، بیا ملګرو ګروپس انتخابو، له ګروپس وروسته کریټ باندې کلیک کوو. د کریټ کلیک کولو څخه وروسته دلته تاسو ګورئ نیم ګروپ ته یو نوم ورکوو. نو ګروپ ته مې نوم ورکړ نجیب سمارټ لرنینګ سنټر. له هغې وروسته اډ کور پاټو باندې کلیک کوو. تاسو به د خپلې خوښې کور پاټو ورته انتخاب کړل. له هغې وروسته پریویسي کې موږ تاسو دوه اپشن لرو، یو پبلیک دی بل پرایویټ دی. پبلیک کې که چېرته موږ تاسو کلیک وکړو، که چېرته موږ د پبلیک انتخاب کړو نو هر څوک کولی شي چې زموږ ګروپ څنګه کړي، اکسس کې زموږ ګروپ ته لاسرسی پیدا کړي او هر څوک زموږ ګروپ لیدلی شي. خو که چېرته پرایویټ باندې موږ تاسو کلیک وکړو نو ملګرو یوازې هغه خلک چې په ګروپ ته موږ انوایټ کړي دي، ګروپ کې شامل دي، البته هغه خلک یوازې کولی شي چې ګروپ څنګه کړي، اکسس کې ګروپ سرچ کړي او پیدا یې کړي. یوازې همدغه خلک البته پوسټونه لیدلی شي، کوم پوسټونه چې دوی په ګروپ داخل کې وکړي. له هغې وروسته مور آپشنز دی. مور آپشنز کې انوایټ ممبرز دی. دلته تاسو کولی شئ چې خلک خپل ګروپ ته انوایټ کړئ. له 5 نه تر 10 پورې مونږ تاسو کولی شو چې ملګري څنګه کو انوایټ کو. دا چې کله چې په انوایټ ممبرز باندې کلیک وکړئ، له هغې وروسته به تاسو ته دلته هغه خلک چې تاسو غواړئ ګروپ ته انوایټ کړئ سلیکټ کړئ، له هغې وروسته نیکسټ باندې کلیک وکړئ. او دوهم اپشن دی مور اپشن چې دی هایډ ګروپ دی. دلته دوه اپشن تاسو بیا هم لرئ، anyone can find this group او only members can find this group. که چېرته مو په ویزیبل باندې کلیک کړی وي، هر هغه څوک چې د نجیب سمارټ لرنینګ په مورد معلومات حاصل کړي دوی کولی شي چې همدا نوم په سرچ کې ورکړي او ګروپ را پیدا کړي. خو که چېرته مو په هایډن باندې کلیک کړی وي، یوازې د ګروپ ممبرز کولی شي چې همدغه ګروپ څنګه کړي پیدا یې کړي. خو که چېرته تاسو په هایډن باندې کلیک وکړئ نو ګروپ به څنګه شي، هغه به د ګروپ ممبرز نه بغیر بل څوک نشي پیدا کولی. نو دلته موږ تاسو په پبلیک باندې کلیک کوو. کله چې موږ تاسو پبلیک انتخاب کړو، هغې وروسته هایډ ګروپ ته راشو نو هایډن به څنګه شي، ډیسیبل به شي. خو که چېرته موږ تاسو دلته پرایویټ انتخاب کړو، له هغې وروسته هایډ ګروپ ته راشو نو موږ ګروپ به څنګه شي، دلته اپشنز البته دواړه اپشنز به څنګه شي، ایکټیو شي، ویزیبل او هایډن دواړه. نو موږ تاسو که چېرته وغواړو یو پرایویټ ګروپ جوړو نو تاسو به څه شی وکړئ، پرایویټ باندې کلیک وکړئ، له هغې وروسته هایډن چې یوازې د ګروپ ممبرز کولی شي همدغه ګروپ څنګه کړي او پیدا یې کړي، یعنې دغه ګروپ به څنګه وي، پرایویټ وي، بل څوک باید دې ته اکسس ونه لري. خو که چېرته پبلیک وي، هر څوک پوسټ کولی شي او هر څوک یې را پیدا کولی شي. نو په پریویسي کې به پبلیک باندې کلیک کړئ او په هایډ کې به او ویزیبل باندې څنګه شي کلیک وکړئ. نو دا چې له هغې وروسته بیا کریټ ګروپ باندې کلیک وکړئ. دا چې ما الریډي نجیب سمارټ لرنینګ سنټر ګروپ جوړ کړی دی نو ملګرو هغه به تاسو بیا څنګه ګورئ چې خپل ګروپ ته لاړ شئ. نو تاسو بیا هم دلته راشئ، له هغې وروسته ګروپس باندې کلیک کړئ او یور ګروپس. نو له هغې وروسته نجیب سمارټ لرنینګ سنټر ملګرو دغه زما ګروپ دی، ما جوړ کړی دی، نوی ګروپ دی، اوس مې جوړ کړی دی. نو دلته به انشاءالله زه ملګري ورته انوایټ کوم. تاسو هم نوموړي ګروپ ته ملګري څنګه کړئ انوایټ کړئ، له دې لارې څنګه وکړئ زده کړه وکړئ. که مو چېرته ویډیو خوښه شوه نو د لا ډېرو ښایسته او جالبو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیوګانې نور ملګرو سره هم شریکې کړئ.